راتلونکي کال لپاره ستاسو تیاریانې څه دي؟ د راتلونکي کال لپاره به نو بیا تاسې د امریکایانو څخه پوښتنه وکړئ چې تاسې د طالبان د کوم عملیاتو څخه ډېر په تکلیف یاست، هغه به انشاءالله خپله درته وایي، اوس به موږ نه درته وایو. ولې تاسو په پاکستان کې په ازادۍ سره ګرځئ او القاعده ته مشکلات پیدا شوي دي؟ موږ پاکستان کې هېڅ ازادي نه لرو. پاکستان یو داسې ملک دی لکه نور د امریکې غلامان ملکونه چې زموږ سره په افغانستان کې جنګېږي. پاکستان هم یو داسې ملک دی زموږ سره هم په افغانستان کې جنګېږي. هم په پاکستان کې چې کوم زموږ سره د سنګر ملګري نه دي، هم د نظر ملګري هغه بندیانوي، هغه امریکایانو ته په لاس ورکوي. دا هم داسې زموږ یو دښمن ملک دی، زموږ دوست ملک نه دی چې موږ ته ازادي په کې میلاو شي. ستاسو پیغام پښتنویانو ته څه دی؟ څوک چې په هلمند کې تاسو سره جګړه کوي، برتانویانو ته زموږ دا پیغام دی چې برتانویانو ته وویل شي ستاسې نګهګان تر تاسې ډېر غیرتمند وو، او د وخت په هغه وخت کې د دنیا امپراتوري هم ستاسې د نیکهګانو سره وه. نو ته د هغو تاریخ پله مطالعه کړئ چې هغه افغانستان ته راغله، په کوم اندازه مړه سوه، په کوم اندازه دوی ولاړه او په کوم اندازه یې بری ته راسکړي. نو دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې خپل د نیکهګانو تاریخ مطالعه کړي، پر هغه طریقه باندې افغانستان بالا پرېږدي، حرکت وکړي. د اوسنی حکومت د شمالي اتحاد حکومت دی، آیا د شمالي اتحاد سره تاسو ته خبرې مشکل دي که له امریکایانو سره؟ د امریکایانو سره خو سره موږ خبره کوو نه. امریکایان که امریکې ته ولاړ شي هم به موږ خپل دغه انتقام ځینې غواړو چې زموږ مجاهدین یې شهیدان کړي دي، زموږ وطن ته یې په سپک کتلي دي، زموږ ولس ته یې په سپک کتلي دي. دا خو که څه په امریکې کې که دغې ته موږ خپل انتقام ځینې غواړو، د خبرو هېڅ کله موږ دې ته حاضر نه یو. او کوم شمالي وال چې دي هغه زموږ د وطن خلک دي، که خپل پر کفري اعمالو باندې توبه وباسي، طالبانو امارت ته رجوع وکړي، د هغو سره خبرو ته حاضر. دا وخت ستاسو بنیادي مشکلات څه دي؟ الحمدلله په جهاد کې موږ ته هېڅ مشکل نشته. بنیادي مشکل مسلمان د په پېښېږي چې خدای په امر کړي دی دغه نافرماني کوي. موږ الحمدلله هېڅ مشکل په دې کې نه لرو، که څه لرو که نه لرو د امریکایانو سره ډېر په کلکه چې د پاکستاني صدر مشرف او بوش ترمنځ څه فرق دی؟ د بوش او پرویز مشرف په مابین کې دا فرق دی چې بوش نسلي کافر دی، پرویز مشرف چې دی هغه فعلي کافر دی، نور چندانې فرق نه سره لري. ډېر محترمه جمله صاحب، تاسو د بجبړ په مدرسه د حملې په اړه څه وایاست؟ آیا تاسو یې انتقام اخلئ؟ د باجوړ غاجانو خپله د دې انتقام اخیستی دی، موږ ته ضرورت نشته، او که چیرې موږ ته ضرورت پیدا شي بلکل باجوړ کې په هر ځای کې موږ ته د مسلمانانو د انتقام ضرورت پیدا شي، موږ دغه دپاره یو تر هغه وخته چې د دې ډېره مننه.